دوستانو تاسو لپاره ما یو اپلیکیشن څو ورځې وړاندې راوړی و چې هغې کې ما کومې پیسې چې ګډلو طریقه تاسو لپاره ښودلې وه. هغې کې اوس ما پیسې پوره کړي دي، نو زه غواړم چې دغه ترې ولېږم تاسو ته هم طریقه دوستانو درښایم. تاسو کتلی شئ 0.40 همداسې نور BTC کرنسي له ما سره دی. راځو دوستانو لاندې کنټرول پینل باندې کلیک ورته اخلو. په دې باندې مو چې کله کلیک واخیستو نو دلته پایوټ باندې کلیک ورته اخلو. کله مو چې پایوټ باندې کلیک واخیستو نو هغه پیسې چې ما پرې کړي دي هغه زه غواړم اوس ویډرا کړم. راځو دوستانو دلته خپل باینانس انتخابو. باینانس ته غواړم دغه ولېږم. باینانس مو چې کله دوستانو انتخاب کړل دلته موږ ته وایي چې تاسو د سمارټ چین BNB کوم ادرس دی هغه ورکوئ. نو راځو دوستانو باینانس سره خلاصوو. دا چې په دې کې پیسې پوره شوي دي، زه غواړم پیسې ترې ولېږم. د دغه اپلیکیشن لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي او دا ویډیو جوړولو لینک به هم تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې وي، کامنټ کې به هم وي. دوستانو نو چې کله دغه تاسو دغه باینانس سره خلاص کړو نو لږه شېبه انتظار ورته کوو. راځو لاندې دوستانو تاسو ته والېټ اپشن ښکاري، په دغه لاندې والېټ اپشن باندې کلیک اخلو او بیا راځو پاس سپاټ باندې کلیک اخلو. په دې باندې مو چې کله دوستانو موږ کلیک واخیستو نو دلته اوس موږ ته دغه کرنسیانې راځي. راځو BNB کرنسي دلته انتخاب وکړو نو پاس سرچ کې هم تاسو سرچ کولی شئ. نو راځو دوستانو په همدې باندې کلیک ورته اخلو. لاندې راځو ډیپوزیټ باندې کلیک اخلو. کله مو چې په ډیپوزیټ باندې کلیک ورته واخیستو نو لږه شېبه انتظار ورته کوو. راځو موږ ته دلته لومړی ارځي BNB سمارټ چین دغه ادرس باندې کلیک ورته اخلو. کله چې په دې باندې کلیک واخیستو راځو دغه د والېټ ادرس دغه ځای نه کپي کوو. په دغه کپي باندې کلیک اخلو. راځو همدغه اپلیکیشن ته اوس داخلیږو. کله چې درنو دوستانو دغه اپلیکیشن ته ور داخل شو نو دغه به اوس دلته مونږ همدغه ځای کې ورته پیسټ کوو. نو لږه شېبه انتظار کوو تر څو دغه اپلیکیشن مونږ ته خلاص شي. د دې ویډیوانې تاسو لپاره ما وړاندې هم جوړې کړي، زما چینل کې شتون لري دغه ویډیو. نو تاسو هغه ویډیو هم در سره وګورئ، ډسکرپشن کې هم لینک دی. راځو دوستانو په دغه پیسټ باندې هم کلیک ورته اخلو او دغه موږ تاسو پکې پیسټ کوو. راځو سیو باندې کلیک ورته اخلو دغه تر څو سیو شي له موږ سره. نو دوستانو د دې ادرس چې دی هغه په بریتوب سره سیو شو. راځو کنټینیو باندې کلیک اخلو. د دې ویډرا چې دی دغه اوس موږ سره کیږي. تاسو کولی شئ چې 0.50 BNB چې کله پوره کړئ دغه تاسو ویډرا کړئ. نو دوستانو دلته موږ ته اپشن راکوي وایي چې یور ویډرا ویل بي پروسیسډ. دلته نو وایي 4 ساعتونو کې به دغه ویډرا تاسو ته ورسېږي. دغه اوس مهال د پروسیس لاندې دی. نو زه بیا هم راځم دوستانو اپلیکیشن اوس تاسو ته خلاصوم. دغه ویډرا چې دغه به اوس موږ سره په پینډینګ کې وي. دغه لږه شېبه وروسته یعنې 4 ساعته وروسته شاید موږ ته راورسېږي یا 4 ساعتونو څخه مخکې هم دغه موږ ته راورسېږي. نو دوستانو د دغه اپلیکیشن لینک چې دی هغه ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم اچولی دی. دا چې دا ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو لپاره دوستانو دغه اپلیکیشن لینک وي او دې تر څنګ به دا ویډیو اکاونټ جوړولو په دغه اپلیکیشن کې دغه ویډیو لینک هم وي، تاسو هغه هم وګورئ در سره. دوستانو زه راځم دلته تاسو کتلی شئ دغه ویډرا چې کومه دی هغه اوس مهال په پینډینګ حالات کې دی، په پروسیس لاندې دی. سره دا کتلی شئ 0.40 BNB کوم چې دغه ما ویډرا کړی دی 2024 د یوالې په 1 تاریخ. نو دلته ټیم یې هم لیکلی دی، هر څه دلته تاسو دوستانو لیکلی دی. دغه اوس په پینډینګ حالات کې دغه چې کله راورسېږي نو زه ویډیو کې بیا هم تاسو ته ښایم. ښه درنو دوستانو دا چې هغه پیسې ما لیږلې وي تقریبا 4 ساعته وشول. دغه پیسې اوس بیرته چې دي هغه زما ته راورسېدي دغه پیسې. نو دلته تاسو اوس دوستانو ښایم نوټیفیکیشن هم ما ته راغلی دی او دلته کومې پیسې چې ما لیږلې دي تاسو دوستانو کتلی شئ 0.40 BNB کرنسي چې کومه دی هغه ما لیږلې. راځو دلته ویډرا کې هم درته ښایم چې دغه به اوس بالکل دوستانو پینډینګ څخه وتلی وي او دغه به پیوټ حالات ته تللی دوستانو بالکل ما ته رارسېدلي دي. زه تاسو ته باینانس کې هم اوس ښایم چې باینانس کې هم دغه پیسې چې دي دلته زما حساب ته جمع شوي دي. نو راځو دوستانو باینانس کې هم تاسو ته ښایم. تاسو کتلی شئ دغه کرنسي دغه هم ما ته رسېدله چې یو څه کمه دی کرنسي، خو بالکل دوستانو دغه اپلیکیشن حقیقي دی او په حقیقي توګه دغه پیسې ورکوي. تاسو کتلی شئ چې دغه پیسې ټولې ما ته رارسېدلې دي. نو دوستانو دغه ویډیو ما تاسو ته وښودله. ما مخکې هم په دې کې نوره BNB کرنسي لیږلې وې نورو اپلیکیشنونو څخه. نو دغه ویډیو دوستانو ما تاسو ته وښودله. ښه ده چې دغه ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.